مذهب ستوي مذهب ویلی کی حدیث تا قرآن و حدیث مذهب بعض اقامہ کلوی دا بے مذہب ہے حدیث غیر مقرب بے مذہب ہے تو گو اغلر آپاسی اکور والوان دعوی وای مذہب خمڑا قرآن و حدیث توی مذہب مانس لار دتللو آغا لار چپائے بانے تلل پکار یسرے اور اللہ فرمائے لی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبرکم اللہ وای نبی دی خلق توایا کتاسو دا اللہ تعالی سر محبت غاڑے مین غاڑے ثواب غاڑے طاعت غاڑے تو دا محبت غاڑے فتبعونی پما پسراش فتبعونی اتباسی تلل نو تلل ستوئی عربی کی مذہب سی لار دتللو مذہب دا مسلمان سرے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مذہب دیر علوی جنان دا بے مذہب ہے مذہب خو قرآن و سنت تے مذہب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار تے مذہب اتللو تا فتبعونی قرآن شریف فرمائے حسر فرمائے لو کتاسو دا اللہ سر محبت کوئے دائے دمینے کوئے نو بغیر دا تابدارے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن حاصلی ردو باغشا چاہیوے بازی ملنگانی سپیرانی دانا جو کڑی چشتیانی اغوی زدہ اللہ پمینہ کے مستم زدہ اللہ سر مینہ کو محبت کو اور خانداری چی عقیدہ برباد عمل برباد بیلمازا نشئی منظم نکی اب پیر سے بھی ملنگی اللہ تعالیٰ فرمائی دروغوئی دا کدا اللہ دا محبت داعی چا سرا محبت کئی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتابدارے براجی فتبعونی مین چی محبت دا مومن سڑی صلی اللہ علیہ وسلم فتابدارے پتول بانی وزن بانی ذکر اللہ حکم فرمائے فتبعونی امرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی پبارکی امر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری پمون فرض قرآن کریم بار بار فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کلا فرمائی ان تطیعوہ تہتدوا اللہ خبر منے تو آتوی خبر منے اور رسول خبر منے اور کتاسو در رسول تابدار شین علیہ بہدایت ہدایت بڑے کی حسد بلکہ بار بار فرمائی کل پڑیر قسم سر فرمائی فلا وربکا دا سے نظر لکسنگ چلے خلق گمان دے خلقوی زو متیم دا پیغمبر اور توائے موز دعا پر طریقہ دے عمل دعا پر طریقہ دے نانا تھائے ننے زمان جدا مذہب اللہ دا سے نظر قسم دے ستاپر لا یومنون دے خلقو کی ایمان نشرات لے تردے حتی یحکمون کا فیما شجر بینہم تردے شی پتابا نے با فیصلہ کی پخبلن خطا کی پل اختلاف کی کلچ اختلاف راشی سکت رازی نو آسان خبر ہے اختلاف دے نو رازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت بانے فیصلہ ہو صداقت طریقہ سو جنگ کس ضرورت ہے اختلاف فیصلے اللہ اور رسول خود دلی دی آسانی دی وہ عمل کی راہ افتروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلدے فرمائی یاد ساتھ ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ زمان رسو کی جو اندی پادشاہ نو دیر اختلافات بہوں میں دیر ڈلی بھی دیر اختلاف ہونا چا پسی بزائے دیر اختلاف فیصلہ بسنگ کا ہے سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہ کرام داوی راٹین کے علیکم اللہ فرمائی یاد ساتے کلچ استاسو اختلاف پیداشی شجرہ بینہم فیصلہ بچا کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے بحکمی دے بفیصلہ کا ان کی بیا شرط دی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت خفوم نے گئے دانا چرا مجبوروں و کریمہ خدا نہ من لو پیغمبر پر طریقہ بارے خفقان بنے کہ بلکہ دریم شرط و یسلموا تسلیما پورا وتابع منقاد دانا چی یو سنت امانی بس صرف یو سنت باید سڑے پر خوشحالی چی صرف یو مسئلے راغس زم کل کلوائم گرے اہل الحدیث دیتا نوی چی ادوار ٹکی ادری ٹکیز دکڑی اوز پای عمل کی نا اہل الحدیث مانسا چی دا شغلی دا حدیث سر علما و عملا دا مانا زان پا حدیث پویا کی اور پائے بانی عمل کی اگر آوازی مانزکی ندے طول عبادات کشتن طول معاملات کشتن طول جن کشتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بولے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ فرمائے
زمونږ نبی چې کله دنیا نه رخصت شوی نو دین نیمګړی نه دی پرېښی چې بعضې کارونو کې د نبی سنت دی نه داسې نشته چېرته ولې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کریم چې کله ختمه د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري وختونه وی فرمایل چې نن مې تاسو له دین پورا کړ دین پورا دی پای کې هیڅ نیمګړتیا نه پرېښی بیا هغه دین یې پورا بیان کړم دی مونږ ته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله فرمایل اے رسولا ټول دین ورسا که ټول دی نه رساو نو کوم چې لږ ورسای بعضې ورسای نو دا زه نه منم بیا ان لم تفعل که ټول دی نه رسولي صرف پکې چېرته پټ که بالفرض ناشته دی نه منم بیا دیو جن د عایشه رضی الله تعالی عنها حدیثو که چا دا ځام وکړو دا خیال وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې دین نه څه پټ کړي دي نو دې سړي ډېر لوی افترا وکړه اعظم الفرا په الله باندې ډېر دروغ وکړه دې سړي خو ډېر لوی دروغ لکه شیعهګان وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم بعضې مسلې پټې کړې چې کوم د علي رضی الله عنه مبارک نو دارنګې بېعزتي وایي اگر چې په خولې نه وایي خو د هغه عمل دغه عقیده په دې کوه امام مالک رحمت الله علیه هغه یو جمله کې فرمایل من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرسالة چاچی اور نوے کار ایجاد کو دین کے بدعت چورتا بدعت بھی دیتا یو کار دے دائے دلیل نشت دائے وجود نشت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام زمانہ کی اور اس خلق اغیت دین ہوئی دا دین دا مقصد دے دام دین یا خدای چې دین ورته نه وایي لکه دا لوډ سپیکر شو ټیپ شو فلان شو دې ته موږ دین خو نه وایو او وسایل کې څوک دین کوي څوک بې دیني کوي چې دین ورته وایي ثواب ورته وایي او بیا فقد یراها حسنة شیطان دې ته لار خولی کله بدعت کوي ولې دا بدعت کوي چې دا بدعت حسنه ده ټک اعتبار نشته قانون یې خیر کلو بدعت ضلال اور دومره چې هغه خبرې کولې نو په خپل اصطلاح کولې شاید شریعت اصطلاح کلو بدعت شریعت کې چې کوم څیز ته بدعت وي نه گمراهي ده ها شرع دې ته بدعت نه وي دې نه وي نو پای کې بیا بد فخنی چې بس سب بدعت په کې خیسته دا مولیان زال باز ځان سردار جوړه کړو چې امي سره ګناه کوي ته بد کار کامیان چې ټنګ ټکور کوي رقص و گڑا کوي یره تاسو بد کوئ په خپل دې د جمعې بشپې کوي او په قواله سره کوي نو دا بدعت حسنه دا یې خکار ځان نه دین تقسیم کړي چې تکه بد کوي چې دې خیر دا خکار پیر سے و د جمعې بشپې قوالی شروع کړي او ګډام پکې رقص هم پکې ټنګ ټکورم پکې دا وی ثواب دې په دې د الله معرفت حاصل ور ذریعہ حنفی فقہ ملکی قاضی خان عالمگیری ملکی کہ چا دغه سکار کو اویل چې پدې باندې انسان الله ترسي پدې باندې د الله معرفت حاصلېږي نو دا کافر تم تو باندې الله حاصل بیا پیغمبر ته ساجد امام مالک رحمت الله علیه فرمایل کم سړی چې داسې بدعت پیدا کړي داوی کې چې دا موږ خیسته کار کوو دې داسې پیدا کړي دا مړو ما خامونه یو دای چې لم نه چیلم نه سره سروي اختیار او سالیانه دا عرس شریف دے عرس شریف دے قرص شریف دے دا 11ویں شریف دا ګور زکات ته جب شریف نه چې زکات شریف آیت شریف نور عبادتو کې دعاګانې دای جمع دای طریقې ځان نه جوړې کړې د منځونو طریقې ځان نه جوړې کړې جنازو سره طریقې ځان نه جوړې کړې چې پای د قران پاک او د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیڅ دلیل نه چې کوي جدا بدعت حسنه ده امام مالک ټیک دیو ته حسنه وي وفقد زعم ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرساله درې خلکو دا ګمان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله خیانت کړی په پیغام رسول پورا دین نه راځي بدعت ته وایي چې دا بدعت دینو نبی صلی الله علیه وسلم ټول نه فرمایلی به عمل به پای باندې کړو نو موږ هم کول کړ نارز دا دینو کامل شیو یا مبتدی وی چې پیغمبر پورا دین نه را رسول نه پورا را رسول پورا هیڅ نیم ګرځیا به کې نشته فرمائی حدیث کی ما من شین یقربکم الی الجنة ویبعدکم من النار الا وقد امرتکم به کم یو شی کم یو عمل چې تاسو جنت ته رسي او د اور نم لري کوي نو ما تاسو ته بیان کړی او برکس کم شی چې تاسو ور ته بوزي د جنت تم لري کوي نو ما غنه تاسو منع کړی دین خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا پیش کړی
نادیرال شنا دین نیم گڑے وائے دین نے اللہ فرمائے فتبعونی مقصد داو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس دل دیتا مذہب ہوئی